دا ټیبلیټ تاسو هرگز ما استعمالوي کم ته چې بیفلام ویلی شي. کم انسانان یا کم حضرات چې په دې باندې روږدي شوي وي او په دې باندې عادتي شوي وي او کله هم چې د هغو پنډې درد کوي یا د وجود هر یو قسم ځای درد کوي هغه دا د درد لپاره استعمالوي، نو تاسو ته دا پته نشته چې دا ستاسو دپاره د زهر نه کم څیز نه دی او داسې نه دی چې کله هم دا انسان بار بار استعمالوي او چاته د زړه مسله وي نو تاسو ته د هارت اټیک خطره هم د دې نه کیدی شي. او دویم دا چې د دې د وجې نه ستاسو ته پالج هم کیدی شي. او دریم دا چې د چا ګردې خرابوي نو دا ستاسو د ګردو دپاره د زهر نه کم څیز نه دی. او د چا چې په ینه کې مسله وي نو څوک هم چې دا خوري نو دا د ینې تزي او په ینه کې حل کیږي او بیا ستاسو وجود کې پریشانیږي نو ستاسو ینه هم د ځان سره خرابوي. یا هغه زنانه د چا چې اخرینې 3 میاشتې د حمل والوي کم ته چې 3 ټرایمسټر مونږ وایو نو دا هم ستاسو دپاره ټیک نه دی. او ځکه ټیک نه دی چې دې ته موږ په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شو نو کله هم چې دا تاسو استعمالوي په دې دوران کې نو دا زموږ په میډیکل کې د دې استعمالولو اجازت په دې دوران کې نشته دی. او که چیرې تاسو یې په خپله خوښه باندې استعمالوي نو دا کم نقصانات چې ما وښودل نو دا نقصانات په تاسو په وجود کې راولي او ستاسو صحت ته نقصان ترېنه جوړیږي.